چا چې درې جمعې مونځ پرېښود درې جمعې د سستۍ د وجې نه طبع الله علی قلبه الله یې په زړه باندې مهر وایي زړه ول الله بند کیسته روایت ابو داود کې راغلی وي اسناد صحیح لہذا کم سړی چې د کفارو صفت په ځان کې راوستل غواړي ور رعایت ترې موږ په دې خبرو نه پوهېږو د ګناه ضرر چې کوم دی دې باندې اوس موږ نه پوهېږو زموږ دا بدنونه مړه شوي دي امام ابن القیم رحمه الله هغه عجیب خبره نقل کړې ده هغوی ګوره یاد لرئ دا یاد لرئ چې کله د سړي ظاهر بدن بیمار وي که نه د باندې خوږ شیم تریخ لګي ستاسو خیال نه دا چا چې تبې شروع شوي که نه چېرته ملیریا وي یا ټایفایډ وي دا د خوله ترخه شي دا اوبه څومره خوږ شی دی دا اوبه هم پې بیا ترخې لګي خوراک ته چې ګوري داسې نفرت محسوسوي نو د کوم سړي چې وایي ظاهر بیمار دی د باندې خوږ شی هم تریخ لګي وایي د کوم سړي چې زړه بیمار شي نو په ده باندې د الله خوږې خوږې خبرې بیا بدې لګي د زړه ته بیا هغه نه کوزېږي بیا که مونځ اوږد کېږي هم د باندې ثقالت راځي که تلاوت اوږد کېږي هم د باندې ثقالت راځي درس تدریس اوږد کېږي هم ثقالت په ده باندې راځي د رب کلام بیا په ده باندې ډېر بد لګي بار ته وځي که نه یاره دا مولي صاحب تنګونه کوي سپېمول یې راوستو نو د عبادت خو د شوق شی دی وایي او ده پې مونږ سپېمول راوستو دا ولې د دې سړي زړه بیمار دی دا د جمعې د مانځه د پرېښودو په وجه باندې دا زړه سخت شي او لیختمن الله علی قلوبهم یا به الله دې په زړونو باندې مهر وایي او یا الله به دې په زړونو باندې مهر وایي طبع الله علی قلبه الله به په زړه باندې مهر وایي او دا یاد درې ګورئ جمعې مانځه ته راتګ دا مستحب خبرې مه ګڼئ ما تاسو مخکې ویله د الله حکم دی فصو الی ذکر الله د الله ذکر ته جلسي وکئ خطبې ته تاسو جلسي وکئ په خطبه کې د الله او د رسول خبرې ذکر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی رواح الجمعة واجب علی کل محتلم جمعې مانځه ته تګ کول په هر مسلمان بالغ باندې دا واجب دی دا پې لازم دی چې دی به ځي هغې له دا څوک معمولي نه ګڼي دې وجه نه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ای به د جمعې د مانځه دومره اهتمام کاوه چې هغې به قیلوله او دارنګې د جمعې روټۍ دا به د مانځه نه وروسته خوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې د دې باره کې فرمایلي وو صحیح حدیث کې راغلی چا چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړه خوشبو یې ولګوله تیل یې ولګول بیا وخت کې راغی جومات ته فصلی ما قدر له او مونځ یې وکړو څومره چې الله والا په تقدیر کې لیکلی او نوافل یې وکړل ډېر شی او بیا امام راووتو خطیب خطبې ته راووتو ثم انصت حتی یفرغ الامام او بیا دې په ارام چپ شو څو پورې چې امام فارغ شوی نه وي د جمعې د مانځه نه امام فارغ شي هغه پورې په ارام باندې کېناست دته بعد د دې جمعې او د تېرې جمعې منځ کې چې څومره ګناهونه شوي هغو ته الله معاف کړي وزیادت ثلاثه ایام درې ورځې پسې زیاتي نورې لس ورځو ګناهونو ته الله معاف کړي د لسو ورځو ګوره که موږ د دې اهتمام کولی که نه نو چې څومره ګناهونه نه کېدلی هغه به الله معاف کولی موږ ته که نه د یوې جمعې او د بلې جمعې منځ کې ما ته ګناهونه الله معاف کړه بیا د بلې جمعې او د بلې منځ کې راته معاف کړه زما به ګناه بیا نه پاتې کېږو خو په هغه طریقه چې په کوم طریقه ما ته خپل رسول ویلي خپل نبي ما ته ویلي او په هغه طریقه زه د جمعې مونځ وکړم دا هر چېرته کور کې ناست یم او غوږ مې ایښودلی چې اوس په آخري خطبه کله شروع کېږي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې د جمعې ورځ شي که نه جمعې ورځ وقفت الملائکة على ابواب المساجد ملائک الله خصوصي د دې ورځ دپاره رالیږي او د مسجد چې کم دروازې په حق باندې ودرېږي که یوه دروازې که دوه او که درې په حق باندې ملائک هلته ودرېږي یکتبون الاول فالاول لیکل کې هلته رجسټر ورسره یي لیکل به کې کوي اول څوک راغی دویم څوک راغی دریم څوک راغی څلورم څوک راغی الی آخره دقه لیکل کوي نو اول کس چې راشي په اول ټیم کې ټیمونه دي که نه اوقات دي مثال په طور د 10 بجو نه شروع وکړه اول ټیم کې څوک راغی نو حدیث دا دی د بخاري او د مسلم چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په اول ټیم کې راغی نو دومره اجر ورته الله ورکوي لکه چې یو اوښې قرباني کړې د الله په لار کې یو اوښ د هغې قیمت تاسو معلوم دی نن 2-3 لک روپۍ قیمت دی د هغې
دومره صدقه هغه کړي نن خو موږ چې جب له لاس وړو که نه 10 روپۍ چې راغلو هم لاس هم رپېږي روپۍ خو راته دومره ګرانې دي لیکن په دې عمل باندې دومره عظیم ثواب چې یو وخت سړي صدقه کړی او د الله په لاره کې او ګورئ چې نبي ویله چې صدقې کړي دا خو به مقبوله صدقه یي که نه عامه صدقه چې زه وکړم دا یې خو پته نه لګي چې کېدی شي زړه کې څه ریاکاري راغلي وي او دلته نبي که وایي ورکړې ده دومره ثواب لکه چې یوخې صدقه کړی دویم ټیم کې چې راشي وایي لکه چې غوای صدقه کړې وي دریم ټیم کې چې راشي لکه ګرد یا شیلې چې صدقه کړی څلورم ټیم کې چې راشي لکه چرګه پنځم ټیم کې چې راشي لکه انډه د چرګې انډه یې صدقه کړې وي نو په حدیث کې بیا داري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام طووا صحفهم کله چې امام راوځي ور فاذا خرج الامام ویلي داسې نه ویلي چې فاذا قام الامام الى الخطبه خطبه ته ودرېدي نه ویلي اذا خرج الامام کله چې امام د کور نه راوځي نو طووا صحفهم ملائک خپل کتابونه بند کړي کوم رجسټر چې ورسره هغه باندې کې یستمعون الذکر او هغې خطبې ته کښېني دا خطبه دومره هم شعر ملایکه هم ته کښېني دا د نبي وینا زما وینا نه ده لہذا کم سړی چې د خطیب ته راوتو نه مخکې راغلی و رجسټر کې نوم لیکلی شوی دی خپل الله ته وپېش کېږي چې او پلانې خو راغلی و او چې څوک وروسته راغی فیسبوک کوي په کور کې یوټیوب کې هلته مشغول دی په میسیجونو باندې مشغول دی او دی وروسته راوځي ستاسو څه خیال دی د نوم به ولي دی خو شاته پاتې شو دی وروسته پاتې شوی دی دا معمولي خبرې مه ګڼئ زما ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث تاسو بار بار اورېدلی دی خو د زړه ته کوزول لږ غواړي من چې کله دې دروازې نه وځو بار ته که نه ایسته نه به هېر وي او دا مخکې ما تاسو ته ویلي بار بار زمونږ د مزاج دا جوړ شوی دی چې غلطه خبره ډېر خزلو ته کوزو غلطه خبره د هغې اشتهار هم ډېر په اعلی طریقه باندې کوو لیکن د الله او د رسول خوږې خبرې هغه د سکندونو په حساب د خپل غوږونو نه بېرته وباسو کنې تاسو ته الله دې ما معاف کړي اوس ته یو دروغ وایم الله دې نه کړي یو دروغ که مې اوس ویله که نه نو زه به راکوز شوی نه یم دا خطبې نه دی مونږ مازه نه فارغ شوی نه یم سعودي عرب او بار ملکونو به خبر شوي په فیسبوک باندې په واټساپ باندې خبر شوي چې مولوي صاحب پکې پلانې دروغ ویل دا خبره پکې وکړه خو که رښتیا ویم او د رسول خبره کوم نو هغه بیا د دې ور نه وتل او په دې غوږ نه ایستل د هغې یا خو دغه وجه ده چې موږ یې هېر کوو او یا به دا وجه وي نعوذ بالله تعالی کېدای شي زه پرې خیال کې غلط یم یا به دا وجه چې دا ثواب راته ثواب نه ښکاره کړي چې کوم رسول ذکر کوي یا نعوذ بالله تعالی من ذلک کېدای شي دا زما مبالغه یا کېدای شي د رسول الله خبره موږ ته دروغ ښکاره کړي دا یو څه وجه کېدلی شي نور نه شي کېدلی حدیث سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل یوم الجمعة واغتسل چا چې سر وینځه په ورځ جمعې باندې او باقي بدن یې وینځه یا یو روایت کې بعض محدثینو شارحینو دا معنا کړي من غسل یوم الجمعة واغتسل ما خپل حال سره میلاو شو به غسل وکړو مختلف تفسیرونه پکې دي وبکر وابتکر تاکیدي الفاظ یو وختي لاړ جمعې مانځله وختي بکر وابتکر تاکیدي الفاظ دي ومشا ولم يركب او دې پیدل سور نشه په سورلۍ باندې اوس لرې نو خو هم ملګري راځي که نه نو دا یې خو نیت هغه جدا دی خو زما خپله یو مشوره وله دا هم ده چې کله دی لرې نه را روان دی ګاډي کې را روان دی خیر دی دا ګاډی دی داسې یو 100 قدمه کې د لږ لرې ودرې او د هغه ځینه دی بیا را روان شي پیاده دی مسجد ته نو ثواب به ورته میلاو شي ومشا ولم يركب پیاده لاړ سور نش ودنا من الامام امام ته نږدې کېناسته ما نه وختي لاړه نو نږدې که ځای وکړې به دی که نه نو شاته به کېنې خو مطلب وختي راتګ دی ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو وږي کېښود خطبې ته لغوه کار یې ونه کو بې فایدې کار یې ونه کو کان له بكل خطوه په هر قدم باندې ته څه میلاویږي عمل سنتین د یو کال عمل دغې ثواب دغه څه شی دی عمل سنتین اجر صیامها و قیامها د یو کال د روژو د یو کال د تهجد ثواب ته میلاویږي دا صرف د جمعې په ورځ باندې یو کال روژې تاسو کې کم سړی یو کال روژې مسلسل نیوی شي
رمضان کې پته لګېدلې رمضان کې دار سړی ایمان معلوم شي بیا هلته دار سړی دا ژبه راوتلې وي او پوکي سازي چې هر اوس کله به دا ختمېږي ځینې پکې لا دا وایي سپې مولې راوستلې وي د سکال روژې وایي دا پکې وایي که نه ځینې پکې پټه پټه وخوري نیشم نیولی وایي څومره ګران کار دی که خاص کر په ګرمۍ کې لیکن د جمعې په ورځ باندې چې ته وختي راشې د خطیب ته راوتو نه مخکې غسل دې م کړي دي او خوشبوی دې م لګولې ده او پیاده را روان شي نو په هر قدم د یو کال د روژو او د یو کال تهجد او تهجد څومره عظیم عبادت دی تهجد عبادت ثواب درته معلوم دی که نه مؤمنانو په صفت کې الله ویلي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه خلک دي چې هغوی به مؤمنان هغه خلک دي چې خپل رب ته به د شپې په سجده باندې پراته په قیام باندې او د مؤمنانو په صفت کې جنتیانو په صفت کې الله څه فرمایي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون جنتیانو بارک الله فرمایي دیو به د شپې ډېر لږ خوب کاوه د شپې به خپل الله ته ودرېدل دا د مؤمنانو صفت دی او د جمعې د مانځه ته د راتګ په وجه باندې د یو کال د تهجد ثواب صرف د یوې جمعې په ورځ باندې مسجد ته وختي راتګ د دې ثواب کله کله د لیلة القدر نه هم سوا شي د لیلة القدر نه هم سوا دی تاسو به وایئ چې دا څه ناشتا خبره وکړه لیلة القدر باره کې تاسو معلومات شکر څومره ثواب دی خیر من الف شهر زر میاشتو زیات ثواب دی که زر میاشتې زر میاشتې نه څو جوړېږي تقریبا 82 سال یا 83 سال جوړېږي 2 اتیا کاله 3 اتیا کاله جوړېږي تقریبا دا جوړېږي که نه دا ثواب تا ته میلاویږي هغه هم صرف پورې د شپې د قیام اجر تا ته میلاویږي د شپې د قیام روژه نه ځکه چې د شپې خو روژه نه او د جمعې په ورځ یو سړی مسجد ته را روان دی د 100 قدمه واغستل نو په لیلة القدر کې 82 سال ثواب میلاو شو او تا د جمعې په ورځ باندې 100 قدمه واغستل نو تا ته د 100 کالو د قیام او د 100 کالو د روژو ثواب میلاو شو کوم سیوا شو جمعې ورځ سیوا شو که نه شو خو زمونږ ذهن دلته بند دی نو دلته هم په دې باندې ځان اوس پوهې کوو نه چې راشه لږ وختي لاړ چې خیر دی دا فیسبوک چې کوم دی فیسبوک سر وهلی چې دی دا لږ بند کړه که نه که په ده باندې اسمان الله توپ راوورځي دا خو بند کړه که نه لږ دا